د قبر د عذابونو متعلق څه خبرې مې سومه جمعه شروع کړې دي. رب العالمین فرمایي چې هر نفس دا به د مرګ هغه ذائقه څکي. وانما توفون اجورکم یوم القیامه، او الله فرمایي چې پر ورځ د قیامت تاسو ته بس تاسو اجرونه دا پوره ملاویږي. فمن زحزح عن النار، الله وی چې کم کس د اور نه لرې شو او دا د جهنم نه بچ شو، فقد فاز، دا انسان کامیاب دی. د دنیا مال او دولت باندې کامیابی نشته. که یو سړی د دنیا بادشاه شي په دې باندې کامیابی نشته. که د یو انسان عمر زیات شي په دې کامیابی نشته. بلکې کامیاب هغه انسان دی چې دا د اور او د جهنم نه بچ شي او د هغې نه لرې شي. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، رب العالمین وی چې د دنیا دا زندگی دا خو د دوکې سامان دی. واقعی د دنیا د مال او دولت او د دنیا زندگی انسان په دوکه کې غرزولې دی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی د بنی اسرائیل یو واقعہ ذکر کئی. وی په بنی اسرائیلو کی یو جماعتو نو په یو قبرستان او یو مغبره باندې تیریدل. نو اغوی وی یره چې د دې مړي د حالاتو نه به موږ څنګه خبر شو، او په خپل خولې به یو مړی موږ ته څنګه د خپل حالات بیان کی. نو ټولو په دې باندې اتفاق وکړو چې موږ به منځونه وکړو، موږ به عبادت وکړو، او رب العالمین ته به سوال وکړو چې رب العالمین یو مړی را جمدی کی او هغه مړی خپل حالت موږ ته بیان کی. هغه جماعت او هغه ټولګي منځونه شروع کړل، الله ته زاری شروع کړه. اغوی دا خپل عبادت نه لا پارغه شوي نو چې په مغبره کې یو قبر وشلید او د هغې قبر نه یو مړی راوچت شو، خو د هغې مړی په تندي باندې د سجدې نه هوا. د هغې نه معلومېده چې د انسان دنیا کې د الله بندگی د الله عبادت یې کړی دی. نو دغه د بنی اسرائیل د خلکو ته تپوس وکړو چې تا د مرګ هغه ذائقه او هغه حالت دې څنګه موندلی دی. هغې مړي ورته وی زما د مرګ 100 کالو شو چې ما نه ساه وتلې ده. قسم په الله که اوسه پورې د مرګ هغه حرارت، هغه چې کوم حرارت او هغه تو د زنکدنو 100 کالو شو، اوسه پورې هغه حرارت او هغه تو لا ختم شوی نه دی. دومره د زنکدن هغه تکلیف، دومره د زنکدن هغه سخته. حضرت موسی علیه السلام په خوب کې یو کس ولید او تپوس یې ته وکړه چې د زنکدن او د ساه د وتو هغه تکلیف څه دی. حضرت مولانا حسن جان رحمت الله علیه شهید دا هغه خطبات دي، نو دا واقعات هغې ذکر کړي، د هغې نه درته بیانوم. نو موسی علیه السلام ورته وی چې کم ګناهګار وفات کیږي او د هغه نه دا فرشتې د دې مؤمن ګناهګار نه څه وباسي، هغه ته دومره تکلیفي لکه د یو چیلی نه چې په جمدونې باندې سرمن لرکې او د چیلی ته کم تکلیفي. نو د چیلی نه په جمدونې باندې سرمن لرې کوه او یا یو انسان ته په جمدونې چاړونې سو د هغې نه سرمن لرې کوه، دا څومره ډېر تکلیف دی. دونه یو مؤمن او ګناهګار بنده نه چې سوځي، نو دا تکلیف به دی ګناهګار بنده ته رسي.
دا خو د قبر هغه شروع ده چې ورځې نو دا تکلیفونه شروع شو او کله چې بیا انسان په قبر کې دفن شیرونو نو ما درته ویلی دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي کم نه کم او یا ماران یا لسکم سل ماران داج د هاګانې په دې ګناهګار باندې مسلطي شي دا ورله په لکې باندې هم ټک ورکوي او دا ورله په سر باندې هم ټک ورکوي او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د یوی اجدها او یو مارک په دې دنیا کې پوکي وو شین بوټي برا زرغون نشي او دا څومره چې شنه بوټي دا بو چې دومره د هغې اثر دی مولانا قاری طیب صاحب دا د دارالعلوم دیوبند مختمم تیر شوی دی هغه وی زمونږ یو استاد نو د درس په دوران کې راته هغه یو واقعه ذکر کوله او زمونږ هغې استاز حواله په مولانا محمد مصطفی باندې ورکوله چې دا یو عالم دی نو دی وی دریاب راغلی و هغه دریاب مغبرې سره خوا کې بیده نو هغې دریاب ډیر زیات قبرونه یوړل او هغه چې کومه مغبره و هغه په دریاب کې شریکه شوه دا دوبیان به راتلل په هغې دریاب باندې به جامین ځلې وی په دې کې یو مړی په هغې قبر کې راښکاره شو اوبو د هغه نه هغه خوره وغورځوله او دا مړی په دې قبر کې راښکاره شو دا ډانچه پکې پرته ده وی یو رکوټي چینجې دی رکوټې او دا د دغې مړي په دغې ډانچو په دغې تندي باندې ناست دی وی چې کله دې ډانچې له ټک ورکړي مولانا قاري طیب صاحب لیکلی دارالعلوم دیوبند عالم دی چې کله ورله ټک ورکړي هغه ډانچه بلکل بدله شي د هغې هغه شکل بدل شي شکلونه اړی راړی دومره د هغې د هغې ټک هغه اثر دی وی چې بیا کله لږ ساعت تیر شي نو دا ډانچه بیا خپل اصلي حالت ته راشي وی بیا ولا دا رکوټې چینجې ولا بیا ټک ورکړي وی بیا هغه ډانچه بلکل بدله شي شکلونه اړی راړی یارونو د دې دنیا د یو رکوټې ماشي زهرو ته وګوره یو ډینګي ماشي چې انسان له ټک ورکړي بنده باندې دوینه تبه راشي هلکه وجود کې سپینه وینه کمه شوې ده یا یو مار چې انسان وچیچي یو مار د هغې زهرو ته وګوره زمونږ یو استاد و مونږ تم جومات کې و د دې تنګي مسوچه استاد مجاهده پیژندم که نه د تنګي مسوچه استاد پیژنده ده دا د ښای سکول کې استاد و ناغه پاتم جماعت کې منګه ته کتاب کې واقعه د مار رااله ناغه وی بچی د خپل لیدلو واقعه درته بیانوم وی زما پلارو او زما د پلار سره یو سړی تعلق واغه براته او دغه سړی به اوخان سرول نو چې زما پلار له براته راته به ورشه پلار ته دی ووایه چې بار ته روزه پلان کې راغلی دی د پلار مې مو سره ډېره دوستانه و د هغه راتلو ته به مې پلار خوشحاله چای به م ورله پخه کړه چای به اوس کله پلار سره به مې ګپې شپې لګولې بیا به لاړ خو د دې سړي د خپه د دې کونډۍ پورې دا نه وه دې چې راته نو ډانګوری به ورسره یې وی ما ورته وی چېره ستا د خپه چېته اکسیډنټ دی کړی دی دا د څه د وجې نه ستا د خپه نشته وی راته وی چې بچې یو ځل چې راشم نو پوره قصه به درته کوم وی هر وخت چې به راغې موږ به ترې تپوس کوو وی یو ځل باران دی راغی وریو ډبه او پلار مې وی چې ورشه چې زه کله وروتم نو راته وی چې پلار ته دې ووایه چې پلانکې راغلی دی او مور ته دې وی چې ښه ګرمه راوباسه پخه که وی مور ته مې وی چې چای پخه که او وی راته وی چې مسعود شاه نن به درته د خپې قسم درته کوم وی ډېر زیات خوشحاله شوم وی چې کله راووتو وی پلار سره مې کېناست وی پلار ته وی چې ستا دا زوی را نار وخت د خپې تپوس کوي نن ورته په خپله خولې دا قصه کوم وی راته وی چې بچې زما د اوښانو قصب دی او ما به په اوښانو باندې دا بوز د یو ځای نه بل خوړل
او دا بارونه به ما په اوښانو د یو ځای نه بل خوړل. یو ځل په دشته کې روان یم، اوښان را سرې دي، د اوښان سریږي. په دې کې یو اوښ په یو اوښه باندې ورغی، د هغې نه خپل حاجت پوره کوم. وی زه په تلوار وم، وی دا اوښ مې ووو، ښه مضبوط مې ووو. او وی ما وی چې یاره زه خو په سفر روان یم او دا خو مې وخت لګي. وی هغه اوښ خو هغه خپل حاجت پرېښوده، روان خو شو، وی ما ته ډېر برند بندو کتل. او زمونږ دا پښتانه یو خبره کوي، هلکه وی د پلانکي هغه پتنه خو سمه ده اوښ ته، اوښ هم چې در سره روانه که نو ټول عمر به در سره بیا روانه. وی په اوږه باندې مې څادر پروت دی او په صحرا کې روان یم، د اوښ پړې مې نیولې دی، نور اوښان ورپسې دي. وی په دې کې دی اوښ په ما باندې حمله وکړه، چې ورته پته ولګېده چې ځان لدی، وی په ما باندې حمله وکړه او زما په دې اوږه باندې د هغه خپله سر راوبره. وی ما نه څادر وی هغه څادر رانه پرېوت. وی چې هغه رانه پرېوت، وی ما منډې شروع کړې، سپلی مې په خپو وی پوره منډه مې نه شوه والی. هغه سپلی مې موږ کله چې سپک شم چې منډه تیزه ووه. وی چې داسې لرې لاړم او شاته مې وکتل، وی ما خو وی چې اوښ به راپسې وي. وی دا اوښ په هغې څادر باندې ځان مږي د پاسه پې پروت دی. د هغې اوښ دا ګمان و که سړی مې راپرځولی دی، ځان یې پې مږه چې چخڼا یې کړم. وی داسې چې ما ته پام شو چې سړی خو منډې وی، وی ما پسې منډې شروع کړې. نو صاحبه د اوښ منډه خو تاسو لیدلې ده، اخو ځان له منیجر دی چې یو خپه دلته ږدي نو بل هغې ځای کېږدي. وی ما به منډې والې، وی ده زه را لاندې کړم، یو ځای کې راته رانږدې شو. وی یو خوا مې وکتل، بل خوا مې وکتل، هېڅ څوک مې پیدا نه کړل. او وی اوښانو سره مې قصب و، د اوښانو هغه دغه مې وروانه مې پیژنده. وی زه مخکې یم، د اوښ راپسې دی، هېڅ نشتهونه نشته چې هغې ته وخېږم. وی یو ځای کې یو کوي باندې مې نظر راغی، وی هغې کوي ته مې ور ټوپ کړې چې دا اوښ خو دې کوي ته نشي راکوزېدی. خپې مې وینې شوې دی، سپلی مې پرېښې وې، خپونه مې ځان له وینې بیا دی. هغې کوي ته مې ور ودانګل، چې کوي ته مې ور ټوپ کړې، چې ومې کتل نو په کوي شړ کوي دی، ګټه پې پرته ده او په هغې ګټه باندې یو مار دی، منګرې مار ورته وایي، زموږ دا پښتانه منګرې مار. او د رب العالمین شان دی چې دا منګرې مار تاله ټک درکوي نو دې ټوپ کې دی په سر باندې بنده چیچي. دا دومره خطرناک سیز دی چې څوک هم دا منګرې مار رانیسي نو دا اکثر په باران کې د دې سوټې لاندې، نو د دې سوټې لاندې نو چې دا په سر باندې د سارو دا ټاټکې د سروټکو ټاټکې ښودي، نو چې کله دا سوټه کې ډکې وې نو چې دې پکې وي نو دې تروزي نو دې ټوپ کې نو بندله په دې سر باندې ټک ورکوي، نو چې هغې سروټکو کې څنګه راپروزي نو دې وسوځي. رکوټې مار ما منګرې مار لیدلی دی، نو چې کله راپروزي نو چې کم ماهرانی نو د دې سر کې یو غوټه ده هغه تې وباسي، نو چې کله هم در مار ټک درکړي بس د هغې غوټې نه یې دوی جوړه کړي چې هغه پې پورې کړي نو د هغې هغه زهر ختمیږي. او دومره خطرناک مار دی که نه چې دا د اجازه کې هم نه راځي. د دې تنګي نه یو سړی پنجاب ته تللی و، هلته یو کسو هغه پاړوګرو ماران بیا نیول، نو د دې سړي ورته وی که ته تکړی نو تنګي ته راشه. هغه چې کله تنګي ته راغی د دې سړي نه یې پته واخیسته، نو لاړ تنګي کې یو کوي دی، اوچ کوي ورته وایي. مسعود چو استاد وی دا واقع مې په سترګو لیدلې ده. وی موږ سکول ته روانو، وی دا پاړوګر راغی، وی بستیم بوساړه کې ورکړې پټې کړې، موږ هم ورسره لاړو. وی دې پاړوګر د ځان نه داسې کیله تاو کړه، یو کیله بله کیله 2 کیلې د ځان نه تاو کړې او په هغې کې دننه دی او هغه بیم یې شروع کوي، ډېر خوند یې کو. وی چې دا بیم یې و نو دې بیم له ماران راځي. وی یو مار راغی
او دی کلی بیم لزان را رسی وی په یو کلی باندې را دن نشو په دویمه کلی سر کې خو دن نشو راتلی بد د پاړوګری اجازه کې راغی هغه مارې راواغې ځان سره غشکری کې کېښود دمې کړ بل مار راغی هغه په ړومبۍ کیله باندې سر کېښود بل راغی و یو مار راځي خو یو مار د دویمې کلي نه مخکې نه دی تللی یا په ړومبۍ کلي یا په دویمه کیله وی موږ ورته ګورو یوس داسې یو رکوټې غوندې مار دی وی داسې کېږي وی چې ګورو وی دی کلي ته وردن نشو وی زموږ د نظر نه پناه شو موږ تې لري وی په دې کې دی پاړوګر راغر والی غره سیزی راځي هغه خپل هر څه هغې ځای کې پرېښودل او وی موږ ته وی چې ورشه که نه هغه سامان راله راوړی وی موږ ورته وی چې دا ولې وی راته وی چې ایسا چوٹا سا سام تھا ایک لکیر کو پار کیے اسی طرح دوسرے کو تیسرے کو او چې کله څلورمه کیله باندې م راغی او په پنځمه م راغی تو مې باګازر او تښتېدم وی موږ ورته چې زموږ څه کار دی چې موږ یې در راوړو نو هغه مار منګرې دا په اجازه کې م نه راځي نو وی هغه اوښ والا راته وی چې کوی ته مې ورودانګل نو په هغې کې یو رکوټې منګرې مار دی د ګټه پس باندې ناست دی وی چې هغې ته مې وکتل د پښتنو خبره وی د باران نه تښتېدم وی د ناوې لاندې مې شپه شوه وی ما وی چې یا الله اوښ به یا وجلې یا به نه وجلې او که دې منګري مار درله ټک درکه خو اوس به دې ایره کې وی بس سترګې مې ښکته کړې دي او دا صورت فاتحه او د اخیري صورتونه په ځان باندې چوپ کوم او دا کلمې دي چې ویم چې زه ټک راکوي نو کلمه خو به ویم سا به رانه وخېدي او وی دا اوښ دی کوي ته ما پسې سر راښکته کې وبرړېږي او دا برړاړ دی وی داسې لږ ساعت شو وی د دې اوښ دا برړاړ ختم شوي دي خیر وی ناستې مو سترګې مې پټې کړې دي وی چې داسې سترګې مې کولاو کړې چې اومې کتل نه هغه منګرې مار نشته بره د اوښ هغه برړاړ هم نشته وی د هغې اوښ هغه لاړې او هغه زګ په ګټه باندې پروتو وی پوه شوم چې یاره دا د اوښ د خولې نه دا زګ په دې ګټه باندې راغورځېدلی دی او بد دې مار چې ته اوښ پسې دانګلی دي وی چې کله په هغې پاټکو باندې بره راوختم چې ومه کتل نو اوښ ډمامه دی پړسېدلی دی او دا اوښ پروت دی او د دې خولې نه دا زګونه بیدل وی راوختم خپې مې زخمي وې خو دې بوټله مې په دې جامه باندې یو ګزار په دې خپه باندې ورکه وی ما ورته وی چې بچې څنګه دې زما د مرګ کوشش کوریږه چې پته دې ولګي وی چې څنګه مې په جامه باندې وله ګزار ورکه او داسې یو څو قدمه مې واغېشتل چې اوښانو پسې لاړ شم وی دا خپه مې په مزه باندې میږي شوه او وی تا وی چې زما دې وجود ته اور رادن نشو په ځان باندې نیم پوه شوې چې کله په هوش کې رالم او سترګې مې وغړولې اسپتال کې پروت و خپه مې نشته خپې ته راته پټۍ چولې ده یو خپه رانه کټ شوې خپه نشته وی هغوی ته وی چې خپه مې یوه څه شوه وی راته وی چې خپه پرېږده شکر دی چې رب العالمین نور بچ کړي وی ما ته وی چې لاړې او که تماشه دی د هغې خو کړه نه هلته بېله تماشه ده وی ما ورته چې دا ولې وی راته وی پته نه لګي چې څه شي هغه مار چیچلی دی او دا پته نه لګي چې په تا باندې څه چل شوی دی خو هغې اوښ لا مرداره پرته ده دا مارغان وله راځي سپي وله راځي ګیدړان راځي او د دنیا حیواناتو سره خوا کې مړه پراته دي ځکه د هغې مار هغه زهر وردن نه شوي دي نو چې څوک هم د غوښه خوري کم سپی هغه مړ کېږي وی ما ورته ټوله قصه وکړه چې دغه شانتې منګرې مارو زه چیچلې نه یم خو هغه له مې هغې اوښې چیچلې دی هغه له مې په بوتاړ باندې لته ورکړې خپه مې زخمي وه دومره د هغې د زهر هغه اثر چې چیچلې یې اوښ دی خو د هغه د وینې سره د خپه جنګېده خپه زخمي وه د هغه خولې سره او خپه ته د کونډۍ پورې پرېوته نو چې د دنیا د مار د زهرو دومره اثر دی نو چې الله د انسان د عذاب د پاره په قبر کې مقرر کړی دی یرونو د هغې به څومره اثري
نو قاری طیب سے په مولانا محمد مصطفی باندې والا ورکی وی چې دا دوبیانم ولاړ دی غي مړی تمنګم ولاړ یو او دا رکوټی چینجی چې دی ولا کله ټک ورکی نو دغه سړی دا ډانچه بالکل دا بدلش کله سرشی کله شنشی او دا ډانچه دا رنگونه بدلی را بدلی وی یو سړیو کاڼې راواغېسته او هغه چینجي یا پیوویشته چې دا چینجي به مړ شي نو زه دا ډانچه به بد شي وی هغه چینجي خو بد شو او وی د هغه ځای نه راټوپ کړې د دې سړي په تندي باندې کېناست او بیا ټوپ کړې په هغې ډانچه باندې کېناست وی چې کله د دې دوبي په دې تندي باندې کېناست وی د داسې روتې کرکې شروع کړې چې بړانګې والې وی موږ ورته وی چې دا ولې وی چې په رګونو باندې مې لړمانان دي په یو رګ مې ته وی چې سل لړمانان دي او ته وی چې چا دې وجود ته زما اور را دننه کړی دی وی داسې کرکې والې چې د هغې هغه برداشت موږ نشو کولی هغه سړی خو م یوړ خلکو یوړ خو هغه باندې دومره تکلیف و چې په مر خوشحاله و 3 ورځې کې دننه خو هغه دوبي مړ شو صرف په تندي ورلکې نه وی زه پوه شوم چیرې دا دې سړي باندې د الله ګناهګار دی او د الله عذاب شروع دی نه مولانا مصطفی صاحب ورته کېناستم ډانچې ته سورت یاسین مې شروع کړ د قرآن تلاوت مې شروع کړ هغه چینجې په مزه نرې کېده اخیره کې ایره شو هغه ختم شو د قرآن په هغې تلاوت سره نو یرونو په قبر کې چې ستا په دې ډانچه یو چینجې لګیا شي الله پې چینجې مسلط کی د هغې دومره عذاب دی نو چې دا یو کم سل ماران او دا اویا ماران ستا په دې وجود باندې مسلطي د هغې به څومره عذابي او داسې نه ده چې ستا دی وجود ته به عذاب ملاویږي او یره ستا روح ته به عذاب نه ملاویږي نه روح ته به عذاب ملاویږي وجود ته به هم عذاب ملاویږي مولانا شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړې ده نورو کتابونو کې هم ذکر شوی ده و یو سړی په سترګو باندې ړوندو چې د عذاب روح تم دی او دا بدن تم دی د هغه مثال پیش کوي و یو سړی په سترګو باندې ړوندو یو ځای کې باغ او د دړه کېده چې زه لاړ شم د دې باغ نه میوه راوشو کوم لیکن په سترګو ړوندو باغ ورته ښکارېده نه بل سړی داسې دی چې هغه په خپو باندې شل دی خو لیکن د هغه خپې نه وې وی دا چې کوم په خپو باندې شل دی د ړوند په اوږه باندې کېنو باغ ته یې بوت هغې ړوند شل به ورته وې میوه دا ده لږ مخکې شه راروستو شه هغه به میوه راشکوله او د ړوند په اوږو وی هغه د باغ مالک پرې راغی وی هغه شل ورته وی چې ټول کرتوت د ده دی که د نوم راوستی نو ما به میوه نه راشکولې وی ړوند ورته وی چې میوه خو دې راشوکی هغې باغ والا هغې ړوند ته وی ستام کرتوت دی او د دې شلم کرتوت دی دواړو ته یې چوکه ونیوه دغه رنګې عذاب به الله روح لهم ورکوي او الله به دې بدن لهم عذاب ورکوي دواړو ته به ورونو د عذاب ملاویږي او الله نه هیڅ پټ نه دي ستا دا ذرات دا د رب العالمین نه دا پټ نه دي د الله نه یو شی پټ نشته یو سړی د دواړو جهانو سردار مبارک واقعه ذکر کړې په بني اسرائیلو کې ډېر زیات ګناهګارو نو بچو ته ویه بچې چې کله زه مړ شم نو ما به وسوځوې او زما د ایرې را جمع کې او نیمې ایرې زما په اوچه باندې وشیندې او نیمې ایرې زما په دریاب باندې وشیندې بچو ورته ویې دا ولې وی یاره زه ډېر زیات ګناهګار یم زما لږ عمل نشته او که الله په ما قادر شو او الله را باندې تنگش راوسته نو داسې عذاب به الله ورکړي چې په دې ټول مخلوق کې به الله داسې عذاب چاله نه ورکړی چې کله دا سړی مړ شو بچو یې هغه لاش وسوځو او هغه ایرې یې نیمې بچي لګیا دي په اوچه باندې شیندي نیمې ایرې یې وله په دریاب باندې وشیندلې د ده خو دا مقصد و ناپوه او پوهېده ناجز زه زما دا ایرې
دا بخوری وری شي د الله د عذاب نه به بچ شم. رب العالمین اوچته حکم وکړ وی دا ذرات د ده راجمع که او اوبو ته هم حکم وکړ د ایرې وله راجمع که هغه ایرې یې راجمع کړې الله ته بیا د دغه شکل او ډانچه جوړه کړه. رب العالمین ورته وی بنده دا کار دی ولې کړی دی بچو ترې ولې وصیت کو وی الله من خشیتک ستا د یرې نه الله ستا نه یریدم ما وی چې ما ډېره ګناه کړې ده او الله که په ما دې تنګش راوست داسې عذاب به راله راکړې چې بل چاله به ورنه کړې. الله وی ښځه ما د یرې دا کار کړی دی زه مې بخلې. نو رب العالمین نه ستا دا ذرات پټ نه دي چې په کومه خاوره کې ستا ذرات پراته دي الله په هغې قدرت شته چې راجمع کړي والله وله عذاب ورکړي. نو په قبر کې برونو انسان ته عذاب ملاویږي او الله د هغې دپاره فرشتې مقرر کړي دي خاص او الله ماران پیدا کړي دي. هغه ماران او لړمانان به لګي او ستا د وجود له به عذاب ورکوي. رب العالمین دې موږ او تاسو د قبر د عذابونو د سزاګانو نه موږ الله پاک وساتي او بچ کېدل مرونو دا نشته. حضرت ابراهیم علیه السلام رب العالمین ته وی یا الله وی زما د جون اختیار مال راکه زما څومره زندگی او څومره جون په دې دنیا باندې خوښوي هغه اختیار مال راکه. نو چې یو سړی الله ته وی یا الله مال زما د جون اختیار راکه او به تر قیامته پورې به جمدي نو ځکه اختیار د سره شو چې الله نه چې اوس د الله اختیار ورکړی دی چې د خوښني ثابتي نوزي. رب العالمین وتویز ابراهیم اختیار می تعالی ستا د زندگی درک چې کله تو اوه چې ما نه روح قبض کا تا نه به روح قبض کوم. حضرت ابراهیم علیه السلام خوشحاله دی ایزه اختیار خوراته ملو شو. اخو رب العالمین د هر انسان د مرگ د پاره یو نیټه مقرر کړی ده په هغې نیټه به څه وباسي الله د ده د مرګم نیټه مقرر کړې ده خو اختیار له رب العالمین ورک. 200 کالو ته د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر ورسید په 200 کالو وروړېده. خوشحاله خو دی چې الله اختیار را کړی دی او چې تر څو پورې زمانې خوښه رب العالمین به رانه سانو بازي الله خو نیټه مقرر کړې ده. یو بوډا سړی راغی بوډا د حضرت ابراهیم علیه السلام میلمه شو او حضرت ابراهیم علیه السلام انتهایی مهمان نواز چې هغه بوډا یې میلمه شو دی کور ته لاړ هغه له خوراک تیار کړ او هغه ته خوراک مخې ته کېښود. بوډا بابا سر سپین دی لاسونه یې ټول اړچي پې یې اړچي مخ یې اړچي وجود یې اړچي. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته خوراک کوه که نه هغه چې کله په دا نوړی په دې لاس کې راولي نو هغه نوړی چې خولې ته اوچتوي نو بیا د لاس نه پروزي بیا نوړی راوالي بیا چې کله هغه خولې ته اوچتوي نو هغه نوړی بیا د لاس نه پروزي. نو چې کله یو انسان په دې دنیا کې یو بوډه وي نو ډېر په بد خاله کې وایي الله جون خوراک خو دې جون ته مې مه رسوه دا څه د ضلالت جون دی خلک وایي که نه یادري خان. نو چې بیا کله هغه نوړی راوچته کړي او هغه نوړی خولې ته اچوي لاس یې اړچي د لاس نه نوړی پروزي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي کاکا عمر دې څومره دی؟ یاره وایي د 200 کالو نه خو مې عمر اوړېدلی دی. وایي الله خو دې دې عمر ته ما نه رسوي دا سره ضلالت جون دی. نوړی راوچته که او د لاس نه پروزه نوړی راوچته که او د لاس نه پروزه دې جون ته الله پاک ما نه رسوي. هغه ورته وایي څه د پاسه 2 کاله 200 جون مې دی د ده مغه مرند جون دی الله مې د دې نه زیاتی. اوس دی خو وایي چې ما سره خو اختیار دی د جون ده. هغه بابا چې د دعا د الله نه وکړه چې یا الله دې عمر ته خو مې مه رسوه هغه بابا ورته وایي او دې پېژندمه ورته وایي میلمې که نه ورته وایي زه خو ملک الموت یم
د روح د اغشتو فرشته یم او رب العالمین ته سوال وکړه چې الله دې عمر ته مې مه رسوه را دې خوا کېږه چې ساه در نه وباسمه په هغه ساعت باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام نه روح قبض نو که رب العالمین ستا دپاره یو نیټه مقرر کړې ده که اختیار هم درله رب العالمین درکې چې د څومره دنیا کې خوښئ اوسېږه بیا به هم درته داسې بهانه جوړه کړي چې په خپله بیا چې الله ساره نه وباسي نو د ساه د وتو دپاره رب العالمین یو نیټه مقرر کړې ده کل نفس ذائقة الموت هر نفس د مرګ ذائقه به سکي قسم په الله که د دنیا بادشاه شي او په دې باندې د مرګ نه بچ شي نو دغه ته وګوره مشرف ته وګوره دا م یو ځل بادشاه منګه ډېر وخت کېږي وی به غټ غټ کبان به رانیسمه دا خلک به ګرځېدل او سی به پوجان او دا کونډې مونډې دا به یې لرکولې څه شو هغې بادشاه د مرګ نه خلاص که نه مولانا حسن جان رحمت الله علیه یو بله واقعه ذکر کړې ده وی په بني اسرائیلو کې یو بادشاه ډیر ظالم او جابر بادشاه زبردست مضبوط ظلم کوونکی لکه زمونږ د دې زمانې چې دا کم مشران دي و یو ځل په تخت باندې ناست دی او ډیر زیات کبر او غرور سره په تخت باندې ناست دی وی د دې کې د ده په دروازه باندې یو کس رادن نشو چې کله دا سړی رادن نشو ډیر زیات خوفناک او هیبتناک شکل لري چې دې بادشاه غته وکتل دا خو زما د کور د دروازې نه راووت زما په کور باندې کسانو ولاړ دي څوکیداران پوجان پولیس والا ولاړ دي زما د دربار نه خلک تاو دی دا په کومه راغی خو سړی هم ډېر زیات هیبتناک شکل لري دی ورته سړیا تا له چا اجازت درکړی دی زما کور ته رالی او زما په دروازه باندې راووتې تا ته له کوم ځای نه د اجازت میلاو شوی دی هغه ورته وی په قلاره کښېنه د دې کور ستا د کور چې کوم اصلي مالک دی هغه مالي اجازت را کړی دی او په قلاره کښېنه زه چې کوم ځای ته وردننه کېږم نو اجازتونه زه د چانه نه غواړم نه د بادشاه نه اجازت غواړم او نه د ګدا نه اجازت غواړم او نه ما څوک منې کولی شي او نه زما اجازت تاجت شته چې دې بادشاه دا خبره واورېده هغه وله تخله راغی وی بیا خو معلومیږي چې ته ملک الموت یې ورته وی او ملک الموت یم راغلی یم تا نه به اوس څه وباسم دغې وخت کې په دغې جابر او متشدد بادشاه باندې راپرپې راغی د تخت ته پاسه ناست او پر یې تخت راپې وټولله چې هغه ته وی ستارې په الله باندې قسمي یو ورځ راله مهلت راکړه ملک الموت یو ورځ چې زه پې رب العالمین ته په دې ورځ کې توبه وباسم زه الله سره جوړ وکم زه الله راضي کم او ما د ډیرو خلکو نه ظلمن مالونه اخیستي دي اما سره په خزانو کې پراته دي چې خلکو ته هغه خپل مالونه واپس کم هغه ملک الموت ورته وایي ما ته دا اختیار شته دی نه چې یو ورځ زه تاله مهلت درکم د اختیار ماته نشته نو بیا دی ملک الموت ته وایي یو ساعت اختیار خو راله راکه کنه یو غړی اختیار خو راله راکه یو ساعت خو راله راکه کنه چې زه پکې رب العالمین ته توبه خو باسم کنه ورته وایي ستا چې کوم د دنیا ساګانې وې هغه ساګانې په شمېر وې هغه پوره شوي دي یو ساعت تا ته مهلت نشته نو بیا دا بادشاه ټول رچي ورته وایي زه به ځان سره قبر ته وړم څه ورته یې وی ځان سره به خپل عمل وړې دا بادشاه ورته وایي زما خو نیک عمل نشته ورته یې ظالمه ته به تا نه به څه وباسم نیغ به جهنم ته دی جهنم ته هغه بادشاه په تخت باندې ناستې مینتونه کوي او د مرګ پرشتې ته څه وښکله او لکه د چرګوټې پړپکې والې او د تخت نه لاندې را پریوت نو رب العالمین د ساد اوښکو دپاره فرشته مقرر کړی ده چې کله هغه راله قسم په الله که بادشاه منې کړه بادشاه یې نشي منې کولی ګدا یې نشي منې کولی ولی نشي منې کولی دا د دنیا دا زورور دا به یې منې نه کړي
گیر چاپیره به خلق ناستی او چې کله ټیم پوره شو هغه د مرګ فرشته به راشي د ده به د دنیا امیدونه هغه به ترې نسو باسي قبر ته به ځي خپل عمل به بیا په کار راځي نو قبر د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده یا خو د جهنم د کندو نه یو کنده ده او یا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده که نیک اعمال دې وکړل خو د جنت د باغچو نه به باغچه شي او که بد اعمال دې وکړل نو بیا دا د جهنم د کندو نه یو کنده د رب العالمین دې ته موږ وساتي رونو په نیک اعمال باندې به خلاصېږي او که عمل دی بدی کنه نو بیا خلاصېدل نشته چې کوم دیندار انسان دی هغه سره د رب العالمین سلوک جدا دی او چې کوم بد کردار دی هغه سره د رب العالمین سلوک او طریقه دا جدا ده مولانا مفتی شفیع صاحب هم یو واقعه ذکر کړې ده نور کتابونو هم ذکر کړې ده وی په یو ښار کې یو مسلمان او دیندار او نیک سړی اوسېده او یو په دې ښار کې یهودي اوسېږي دې خوا د مسلمان د هغه د مرګ نیټه پوره شوه دې خوا د یهودي د هغه د مرګ نیټه پوره شوه مسلمان هم بیمار دی یهودی هم بیمار دی د هغې مسلمان په زړه کې د زیتونو تیلو ته زړه کېده او د هغه د کور په المارۍ کې د زیتون تیل پراته دي د هغې یهودي کب ته زړه کېږي په هغه علاقه کې کب نشته په تلو کې رب العالمین دوه فرشتې راولېږلې یو فرشتې ته وایي لاړ شه زما د نیک بنده باغه باندې لږ ساعت پس به دې مري او د زیتونو تیلو ته اړه کېږي په المارۍ کې د زیتون تیل پراته دا ورله واړوه چې لږ نور هم دردمن شي بلې فرشتې ته وایي لاړ شه په دې پلان کې یهودي باندې لږ ساعت پس مرګ راځي دی به مري او کب ته اړه کېږي خو شا کې کب نشته کب واله کور ته یې وله په څه طریقې سره ورسوه دواړه فرشتې را روانې شوې یو بل سره په فضا کې ملو شوې یو ته وایي څه بل ته وایي څه دا یو فرشته دی یوې ته وایي یو مسلمان د الله دوست مړ کېږي او د هغه زیتونو تیلو تړه شوی دی د کور المارۍ کې د زیتونو تیل پراته دي الله راته ویړوه چې لږ نور هم دردمن شي یو خوا پې بیماري ده چې لږ نور هم دردمن شي بله ورته وایي یو یهودي دی هم بیمار دی د هغه کب تړه شوی دی خو شا کې کب نشته ما ته الله وایي کب وله ورسوه حیرانه شو د مسلمان د زیتونو تیل تو یوه یهودي له کب رسوه د الله حکم و حکم یې ومنم الله ته وایي یا الله ستا د کارونو په حکمتونو باندې موږ نه پوهېږو د مسلمان چې ستا بنده دی او تا ته سجدې لګوي د هغه د کور د زیتونو تیل دی را باندې توی کړل او کافر له د کب ورسو رب العالمین ورته زما فرشتو زما د کارونو په حکمتونو نه پوهېږي زما دا نیک بنده دی د لږ ګناهونه کړي نو ما پی بیماری راوسته هغه ګناه مې ترې ورجوله یو ګناه پې پاته وه نو ما ته هغه ګناه رجوله چې ماله پاک راورسي چې د قبر خوشحالۍ وله ورکم نو د ده زیتون هغه تیل مې توی کړل چې یاره دې نور هم دردمن شي چې هغې به سره ته دا ګناه ورجوم چې ماله راځي د ګناه نه به پاکي چې د جنت خوشحالۍ ورکم او دا کافران هم په دنیا کې صدقې نیک کارونه کوي د هغې بدله په آخرت کې نشته د هغې بدلې الله په دنیا کې وله ورکوي نو دغې یهودي نیک کارونه کړي وو د هغې بدلې مې په دنیا کې ورکړې وې یو نیکي یې پاتې وه هغه نیکي بیا ما پسې خیرت ته راوړه په آخرت کې خو د نیکۍ بدله ورکوم نه د هغه کب ته زړه شوی و کب مې ورله کور ته ورسو چې هغه نیکي هم ختمه شي چې ما له ګناهونو کې لت پت راشي او هغه عذاب وله ورکم مسلمان سره د الله معامله جدا کافر سره د الله معامله جدا مال دل الله درک مال صحابه و سره مورونو رب العالمین بگوره نیرو مرگ بزان تزیات یاده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا دوارو جہان و سردار مبارک تا فرمائی وی دا اللہ رسولہ شہداو سر بنور مرگری سوکی وی آغا کسان با شہداو سر مرگری وی چه کم دروازه شل کرتا سوک مرگ یادی
چې مرګ یادې قسم دې کتا کې تکبر راغی تکبر به درنو بس ته د بادشاه په تخت ولې نه ناسته خو مرګ یادوه تکبر به درنه وځي ته د بادشاه زوی ولې نه شهزاده دی ولې نه مرګ یادوه تا نه به تکبر وځي هارون رشید بادشاه بنو عباس کې دا تیر شوی ډېر نیک سړی و د زوی د هارون رشید بادشاه زوی دا ډېر زیات دیندار او تقوادار کمزور بیکاره جامه به چولې وشلیدلې او پسر به یو لونګی وه اکثر به مخبرې ته لاړ او د رب العالمین د یارې به یې جړل چې یا الله که ما ته پته وه چې په دې قبرونو کې د قبرونو والا څه حالت دی چې ارمان د دې نه خو خبر وي او بیا به وي ای د قبرونو خاوندانو تاسو هم په دې دنیا په دې ځمکه باندې یو ځل ګرځېدی تاسو هم د مال دولت مالکان وې ستاسو هم په دې دنیا باندې راجو اوس خو راله یو خبر راکې که نه د دنیا مال او دولت درته څه پیدا او رسول او که نه جړل به د الله د یرې یو ځل د هارون رشید بادشاه دربار ته راغی هارون رشید بادشاه سره وزیران ورسره ناست دي عمرا ورسره ناست دي هغې وزیرانو چې د بادشاه د زوی د جامو ته وکتل د زړو او بیکاره جامو ته او د ده په سر هغې لونګۍ ته وکتل چې داسې د ملنګۍ شکل یې جوړ کړی دی نو هغه وزیران یو بل ته وی کتل وی خاندل چې یاره ارمان چې هارون رشید بادشاه د خپل زوی له لږه زورونه ورکړی وي نن به د پاکې جامې چولې وي نن به د شهزاده په جامه کې دی دربار ته راته دی خو د خپل پلار د نورو بادشاهګانو عمرو په مخ کې شرمنده دومره هم دا پلار ورله زور نه ورکوي هارون رشید بادشاه دا خبرې واورېد زوی ته ویې بچې زه خو تا د وزیرانو په مخ کې شرمنده کړم زه خو دې وشرمولم بچې یا به زما په کور کې وخت تېری پاکې جامې باچې د بادشاهګانو جامې باچې او یا زما د کور نو زما کره ستا ځای نشته که ستا دا حالي دا د ځان نه چې ملنګ جوړ کړی دی زما په کور کې بالکل ستا ځای نشته چې په کومه ځای په هغې ځه زه خو تا د عمرو د وزیرانو په مخ کې شرمنده کړم زه زما د کور وځه بادشاه چې پیشو زوی چې پیشو چې نن خو د پلار نم روانې پلار رسخت کم د کوره مې شړي یو خوا بل خوا یې وکتل په دیوال باندې یو مارغه او یو مرغۍ ناسته هغې مارغه له اواز ورکه ای مارغه راشه د امیر المؤمنین په لاس باندې کښېنه مارغه کوم ځای راځي ای مارغه راشه د امیر المؤمنین په لاس کښېنه مارغه رانغی بیا ورته ای مارغه ستا دې په هغې ذات قسمي چې تا چا پیدا کړې راشه زما په دې لاس کښېنه هغه مارغه راغی او د هغه په لاس باندې کښېناست ورته وایي ځه هغه لاړ ورته وایي ای بابا که زه ستا د وزیرانو په مخ کې شرمنده یم خو ملنګانو کې به شرمنده انشاءالله نه یم کور ته لاړ پلار خو زورونه ورکوله چې دې د کوره وشړم او دې د زما زویرې تیاره ورته میلاویږي او دوه درې شپې وکړي په خپله به کور ته راشي چې زه څه ویم هغه به مني مور ته وایي مور یو راله قرآن راکه مور ولا یو قرآن حکیم ورکه او یو ولا مور یو قیمتي ګوته ورکړه بچې دا ګوته والا او ځکه څه حالت د باندې راغې دا به خرڅه کړي د بغداد نه روان شو لاړ بصرې ته هغې ځای کې یو جومات دی په هغې جومات کې دیره شو ناس به د قرآن حکیم تلاوت به یې کو الله پلار په خپله د کور نه راشړلی د مور او پلار نه نیم جدا شوی الله په خپله یې راشړلی جړل به د خالی په ورځ باندې به لاړ بازار ته نو بازار کې یو ځای کې به مزدوران ناستو اوس هم بعضې ځایونو کې مزدوران ناستي چې د چاپکاري نو د هغه ځای نه بوځي نو خپل قرآن حکیم به ورسره د قرآن تلاوت به یې کو او مزدوري به یې په هفته کې صرف یو ورځ د خالی په ورځ باندې مزدوري کوله ابو عامر بصري دا د بصري اوسېدونکی و د هغه دیوال را پروت و هغه راغې دغې ښار ته مزدور یې کته چې ویې کته نو یو کس په مزدورانو کې ناست د قرآن حکیم تلاوت کوي او کم عمره او داسې خشته و روښانه مخ واله
نو دل راغی ورته وی سلام یې پې واچو د قرآن حکیم بند که د سلام جواب یې وله ورکه ورته وی بچي مزدوري کې د ورته وی کاکا مون خو پیدا یو مزدوري له ولې به مزدوري نه کوو ورته وی ښځه ما دیواله را پروتې دی ما سره مزدورۍ له لاړ شه ورته وی ګورې مزدورۍ له به در سره ځم یوې ورځې له به در سره ځم یو ورځ کار به کوم زیات نه ورته وی زه را یو ورځ را سره لاړ شه ورته وی ما له به یو درهم راکې او د یو درهم شپږم حصه به راله راکې دانق ورته وی دا به راله راکې او د مانزه په ټیم کې به باقاعده زه جومات ته ځم د دې نه به کمې راله نه راکې هغه ورته وی صحیح ده چې کله یې بوت ابو عامر بصري رحمت الله علیه خو لاړ کور خلکو ته یې پرده وکې ډوډۍ وله په وخت باندې لیږې چې کله ابو عامر بصري رحمت الله علیه د ماښام نه مخکې راغی د هارون رشید بادشاه زوی د لسو مزدورانو کار کړی دیوالې والې لږ کار پاتې ټول کار یې ختم کړی دی هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې دا خو ډېر تکړه او نر مزدور دی دا دومره کار یې په یوازې باندې کړی دی هغه وله 2 درهم ورکول ده ورته وی نه یو درهم او د یو درهم شپږمه مې کړې ده زیاته درنه نه هغه ورته وی سبا هم کار له راشه وی نه یو ورځ مې در سره کړې ده لاړه نو د یو درهم شپږمه حصه دا به یې در ورځې لګوله هغه ور ورځې به یې په دې ګزاره کوله او جومات کې به ناست و خپل مونږ به هم کوو د جومات خدمت به هم کوو او د قرآن حکیم تلاوت به یې کوو د الله د یرې به یې جړل د دغې ابو عامر بصري د هارون رشید بادشاه د زوی د زړه ته ور پرېوت بل هفته بیا د خالي په ورځ باندې راغی بیا راغی یو ورځ دوه پس خلکو ته یې وی یاره بل ورځ دې ځای کې ما یو مزدور بوتلی او د قرآن تلاوت یې کوو هغه پکې شته خلکو ورته وی یاره خو صرف د خالي په ورځ باندې مزدوري کوي په بله ورځ نه کوي کور ته واپس راغی زنانه ورته یې ولې مزدور دې رانوست وی هغه مزدور باندې چې مې کار کړی د لسو کسانو کار یې په یوازې کړی هغه صرف د خالي په ورځ مزدوري کوي مونځګزار هم د مانځه لمځي په هغه کار کوم په بل چا نه کوم یو هفته ورته انتظار وکړو د خالي په ورځ بیا سهار لاړ بیا دغه هارون رشید بادشاه په مزدورانو کې ناستې زړې جامې یې چولې دي قرآن ورسره دی قرآن تلاوت کوي او جاړي چې کله د قرآن تلاوت یې کوو د پې سلام واچو هغه قرآن بند که د سلام جواب یې ورکړ ورته وی بچې مزدوري کې هغه ورته یې موږ پیدا یو مزدورۍ له کم دیوال چې دیوال هغه نیمګړی پاتې دی هغه سر ته ورسوه وی مزدوري به څومره راله راکې وی ته څومره غواړې وی 1 روپۍ او د 1 روپۍ شپږمه مازدیګر ماسپښین جمع له به ګورې په ټیم باندې ځم ورته یې وی صحیح ده ځان سره یې راوسته خو دې مې حیران و چې دا یاره د لسو کسانو کار په یوازې څنګه کړی دی ابو عامر بصري رحمت الله علیه دا ورته په کوټه کې پټ شو هغه ځان ته خټه جوړه کړه کاڼي یې ځان ته دیوال ته خواته کېښودل خټه په دیوال باندې پورې کړه کاڼې به یې روچت که په دیوال به یې کېښوده دا ګلکاران یې خو په سال برابرۍ که نه چې کاڼې به یې روچت که کاڼي ته به یې برابر شي یو کاڼې به بل سره په خپله برابر شو بل کاڼې به یې کېښود برابر شي بل کاڼې به په خپله بل کاڼي سره برابر شو هغه چې وکتل چې دا خو ابراهیم علیه السلام ته لکه څنګه چې هغه کاڼې ورته اوچتېده او د قوازې کار یې کو دا خو هغه قصه ده او دا خو عام مزدور نه دی دا خو د الله ولی دی دی ورته پټو ماسپښین یې هغه لاړ مازدیګر یې جمع له لاړ هغه دیوال یې پوره کړ ماښام یې چې را رخصتېده ده وله 3 درهمه ورکول هغه ورته 1 درهم بالم او د درهم شپږمه په زیاتو زه څه کوم هغې ته یې واغېشتل را روان شو ابو عامر بصري ښځې سره خبرې کوي چېره دا خو د الله په ولي باندې موږ دیوال والی دی او داسې دیندار انسان خو ما په خپله زندګۍ کې نه دی لیدلی لته یې ور پرېوت بیا د خالي په ورځ باندې لاړ خلکو ته یې وی یاره هغه مزدور چې ما 2 ځله کار له بوتلی هغه پکې شته یو کس ورته وی د هغه نن 3 څلورمه ورځ ده چې بیمار دی
او په داسې بیماری کې پروت دی چې د مرګ په حالت کې دی هېڅوک یې نشته هغه ته وایي راشه ما سره لاړ شه هغه ورته تا سره کم دی زه مزدورۍ دپاره راوتی یم ابو عامر ورته وایي ستا د نن ورځې دیاړي په ما ته د هغه ځای وښایه هغه ورته وایي صحیح ده چې کله ابو عامر بصري راغی د هارون رشید بادشاه زوی په جومات کې دغه شان سیاده له پروت دی او دا خولې پرې راغلي دي او دې سر ته خښته پرته ده د بېهوشۍ په حالت کې پروت دی هغه مزدور ابو عامر بصري وایي هغه مې را رسخت که او د هغه سر مې د خښتې نه اوچت که او په دې خپل غېږ کې مې د هغه سر کېښود وی چې غېږ کې مې د هغه سر کېښود وی چې کله سترګې یې وغړولې وی ما ته وی چې ابو عامره زما دا سر واپس په دې خښته باندې کېده وی د هغه سر مې په خښته باندې کېښود وی ما ته وی چې څه له راغلې وی ما ورته وی چې ستا خدمت له راغلې وی ما ورته وی چې یو څو وصیتونه وی راته وی چې یو څو وصیتونه درته وکړم وعده ده چې زما وصیتونه به منې وی ما ورته وی بلکل که زما دا سرم پکې ځي زما در سره وعده ده چې ستا وصیت به منم وی ما ته وی چې کله زه وفات شم ما ته لږ غونته انتظار وکړه زما وخت لږ دی زه رانمه نو چې کله زه وفات شم نو یو سړی راوله ماله به قبر وباسي زما دغه یوه لوټه را دا وله ورکه او دا یو لونګی مې را دا به وله د هغې په اجرت کې ورکې وی ما ورته وی چې کفن وی راته وی چې زما دا کمې جامې دي بس دا زما دپاره کافي دي دا زما دپاره کفن دی مولام به په خپل لاس باندې او وی راته وی چې یو خبره کوم منې به وی ما یې وعده ده چې منم به وی ما ته وی چې ما نه کله سوځي نو زما د خپکې پړې ورکه او د دې جومات نه مې بار وباسه بیا مې خیر د کټ کې واچوه او ده ووایه چې ای پلیته ته د خدای په کور کې لبیله راغلې دیره شوې وی ما ورته وی چې دا کار خو نشم کولی ستا هر څه ما په خپله لیدلی دی وی راته وی چې نه ما به د خپې نه راکاږې اواز به کې چې پلیته ته د خدای په کور کې دیره شوې وی چې کله د ساه ورکوله وی کلمه د شهادت وی ساه یې ورکړه وی ما نه یې وعده غشته چې خدایه په خپه کې اوس پړې د لاچوم او دې راکاږم وی اراده مې وکړه چې د وصیت د خپه کې بیا پړې واچوم یو چک به ورکم نو وی یو غیبي اواز وشو چې پام کوه ګورې که خپه کې دې پړې واچو او دې دې راښکه الله به دنیا روانه کړي ګورې وی هسې هیبت را باندې راغی دې سره وی هغه مې ولامبه و هغه مې دفن که او وی ما ته ویلي چې زما دا ګوته به والې او دا قرآن حکیم به والې او لاړ بشې هارون رشید بادشاه ته به ووایې چې ستا زوی خو ستا د کور نه نته خو تا په خپله باندې شړلی دی نو په دې وجه در نتلی دی او ستا زوی په تا باندې سلام وي او مور ته به ووایه چې په هغې باندې هم سلام وي او ستا بچې خو ستا د غېږو نه ناخوا کېده مور ته ووایې خو ستا خاوند په خپله شړلی دی نو دا قرآن هم ورله ورکه او دا ګوت هم ورله ورکه چې دا د هغه امانت دی وی دغه وخت کې ما ته پته ولګېده چې دا په چا باندې ما مزدوري کړې ده دا خو شهزاده دی دا خو د بادشاه په زوی مې مزدوري کړې ده وی چې دې مې کفن او دفن کړ هغه ګوته مې ځان سره واغېسته هغه قرآن حکیم مې ځان سره واغېست هارون رشید بادشاه پاس باندې سور دی او په سفر باندې روان دی خلک ورسره دی پوجان وی د لرې نه مې ولا آواز ورکه چې ای بادشاه سلامت ستا د په الله قسمي چې ما ته ودرېږه او د یو مسافر بنده امانت مې درله راوړی دی او د هغه څه سوال جواب مې راوړی دی وی چې دا خبره یې واورېده وی کسانو ته وی چې هله دا سړی راولې وی چې کله زه ورغلم وی هغوی ته وی چې دی خو بوځې وی چې کله یې بوتلم او ځان سره یې کېنولم وی سړی راته وی چې ګورې بادشاه په ډېر سخت حالت کې دی ډېر غمجن دی چې لس خبرې کې د 5 خبرې ورسره وکړه زیاتې ورسره مه کوه وی هارون رشید بادشاه ته مې قرآن حکیم هم په میز کېښود
او هغه ته مې هغه ګوتمن په میز باندې کېښوده وایي ما ورته وی چې بادشاه دا د یو مسافر امانت دی او راته وی چې دا هارون رشید بادشاه له یوسه او ورته ووایه چې بابا زما پتا سلام دی او زه خو ستا نه نتلم خو تا پخپله د کور نه شړلې او بادشاه ته ووایه چې زما په مور باندې زما سلام وایي دا ګوتمه زما مور له ورکړه د هغې ده وی هارون رشید بادشاه په جړا شو چې زما بچی وی ما ورته چې ستا د بچي نن درېیمه ورځ ده چې ستا بچی وفات شوی دی وی ما ته وی چې ابو عامر زما بچی به څه کول وی ما ورته وی چې ستا بچی به د مرمت کار کو خلکو لی به دیوالونه وال وی ما ته وی چې زما په بچی ته چې تا چېته کار کړی دی وی ما ورته وی چې او ما په دیوال والی دی وی ما ته وی چې تا له حیا نه درتله چې تا د بادشاه په زوی باندې خټې لګولې تا له حیا نه درتله چې تا د بادشاه په زوی باندې کاڼي لګول تا له حیا نه درتله د رسول الله مبارک نسب سره تعلق ساته په هغه د خټې لګولې ځکه د بنو عباس قبیلې سره تعلق ساته تا له حیا نه درتله په هغې د خټو کار کو وایي ما ورته چې بادشاه سلامت ما نه دی پېژندلی ګنې ما به د ګل په شان ساتلی وې وایي ما ته یې وی چې مزدوري به یې څنګه کوله وایي ما ورته بادشاه د 10 کسانو کار به یې کو ستا زوی ته په 2 ورځ باندې پټ شوم چې د 10 کسانو کار څنګه کوي کاڼي ته به اشاره وکړه پیوست شه کاڼي به په خپله باندې پیوست کېده وایي ما ته وایي چې زما زوی وفات کېده کوم ځای وفات شوی دی وایي ما ورته چې په جومات کې وایي ما ورته وی چې په خښته باندې ستا د زوی سر پروت ما د هغه سر روچت که په دې غېږ کې مې کېښوده وایي ما ته یې وی چې زه مسافر یم زه د مور نه لرې یم زه د پلار نه لرې یم زما د مسافرۍ مرګ دی د مسافرۍ او زما دا سر په کار دی چې دې وخت کې د خپلې مور په غېږ کې پروت وي ده اوچت که د دې خپلې غېږ نه او دا په دې خښته کې دا د دې خښتې لایق دی او ما ته وی چې زما دا ګوته یوسه دا زما د مور ده دا قرآن هم یوسه هارون رشید بادشاه ډېر زیات وجړل او ای ظالمانو وزیرانو تاسو پیغور وکړه زما زویم په ما باندې د کور وشړه ای ظالمانو عمرانو تاسو پیغور وکړه زما زویم په ما باندې د کور وشړه او داسې زویم په ما د کوره شړلی دی چې هغه ولي الله د زمانې و ظالمانو ستاسو د وجې نه زما زوی د خټو د لوټو کار وکړه ستاسو د وجې نه زما زوی د مزدورۍ او د مسافرۍ په حالت کې مړ شو نو که ځان ته مرګ را یاد که مرګ دې ځان ته را یاد که د بادشاه په کور کې به جامې به ستا د ملنګانې زوی به د بادشاه تا کې به تکبر نه او تا کې به غرور نه خو که ځان ته مرګ را یاد دا مرګ دا د انسان زور ختمي دا د انسان مال ختمي دا د انسان ځواني ختمي د انسان تور و خور لبوزي دا به در باندې 2 جنریټر خاورې در واچوي دا به د دې خلکو نه تا د ټول ژوند دپاره داسې پناه کړي چې یو ورځ یې د کور نه بوتلې قسم په الله که بیا کور ته راغلي یو ورځ به تا د مور د غېږې نه جدا کړي یو ورځ به یې د خوږې ښځې نه جدا کړي یو ورځ تا د بچو نه جدا کړي او داسې کندې ته به دې وردن نه کړي چې بیا به د هغې کندې نه په ژوند باندې بیا به سر اوچت نه کړي مرګ داسې خطرناک شی دی مرګ چې څوک بوتلی دی او مرګ څوک یې خاورو ته وردن نه کړي دي هغې بیا د ځمکې په سر باندې قدم نه دی ښودی ډېر خشته خلک مو لیدل ډېر ګلونه مونږ ولیدل چې مرګي خوړلي دي بیا په دنیا باندې یوې قدم نه دی ښودی ډېر دینداره مو لیدل تاسو ته پته و زما نیکه مفتی شهزاده صاحب هم زما نیکه هم زمونږ د ستاسو مشهور ستاسو هم نیکو هغه چې په دې لاره باندې ته د هغه نه څوک مخکې کېدل د هغه نه هېڅوک به نه مخکې کېدل د میږي په قدم باندې به جومات ته روانو چې خلکو به ولیدل نو خلک به ورته راپاڅېدل الله علی کوم عزت ورکړی و هغه عزت نن سبا د چا شته دې ځای کې یو زنانه راله بیټک کې ناستو نو چې زنانه راله بیټک کې ناستو اوس خولې کې ګیا ده چې باباجي ورته وکتل هلې زناورې بارشه ګناه ده ما ته وی دا زناوره بار که هغه راتله ما ته وی بارې که د ښځو سړو نه پرده کېږي
هغه په دروازه کې ولاړ او باباجي په مصلی ناست و جړلې وایي باباجي زه زناور یم په لاره ته روان یو زه تا نه په لاره مخکې شوی یم که زه زناوره نه وې او زه انسان وم نو زه به تا نه په لار نه مخکې کېدم خو زما په الله قسم چې زما تاریخ و تاریخ او تاریخ لتلم ځکه درنه مخکې شویم د شمروزي لور و د شمروزي پیژنې مجاهده شمروزي که نه د هغې لور اوس مړه شوې ده وایي زه زناور یم تا نه په لاره مخکې شویم د هغه نه به څوک په لاره باندې نه مخکې کېدل الله وله کم عزت ورکړی و خو چې د ځمکې نه لاړ شته په دې ځمکه اتقیا چې د ځمکې نه تللي دي هغه په ځمکه نشته یو ځل به دا مرګې ته خوري او دا به یې د خاورو لاندې کوي دعا وکړي یا الله زموږ نه راضي شي الله موږ د خپل قهر نه وساتي الله موږ د خپل عذاب نه پروردګار وساتي الله د نیکو اعمالو توفیق راله راکړي د قبول شوي اعمالو توفیق راله راکړي الله زموږ بچي دینداره کړي زموږ زنانه پروردګاره دینداره کړي الله زموږ قرآن سره محبت پیدا کړي د پاک پیغمبر ورک سنتو سره محبت پیدا کې او زمونږ زندگی د دواړو جهانو د سردار مبارک د سنت مطابق کې اخر وخت په خپل دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم